اوکې شازلمو اوس راشئ تاسو شوډ هیو ده شوډ هیو چې دی دا تاسو ته ما ووایي چې دا د تیر شوي وخت د نصیحت دپاره یا د تیر شوي وخت د مشورې دپاره استعمالیږي. لکه څنګه یو کار شوی دی خو په هغې باندې اوس مونږ وایو چې یاره ریګریټ غونته کې په هغې باندې مونږ فیل کوو، مونږ پې پچتاوا پښیمانه یو پې، نو د هغې دپاره مونږ دا شوډ هیو بیا استعمالو. لکه مثال په طور زه تاسو ته وایم چې تاسو له انګلیش زده کول پکار وو، یعنی په تیر شوي وخت کې تاسو له دا کار کول پکار وو، تاسو له کالج ته راتلل پکار وو، تاسو له ډېر شي نمبرې اخیستل پکار وی، تاسو له د مور او پلار عزت کول پکار وو، تاسو له د استاد خبره اوریدل پکار وو. نو مطلب تیر شوي وخت کې یو کار شوی دی او په هغې باندې اوس مونږ پچتاوه ذاخرو، نو د هغې دپاره بیا مونږ څه شوډ هیو چې دی هغه استعمالو. خو تاسو یې ځان ته لږ نور آسان کې د پښتو لفظونو ته وګورئ چې کله د پښتو د جملو په آخر کې پکار وا یا پکار وو دا لفظونه راغلي وو، نو تاسو به د هغې دپاره شوډ هیو چې دی هغه به استعمالوئ. لکه تا له کالج ته راتلل پکار وو، تا له پیسې ګټل پکار وی، تا له دوبۍ ته تلل پکار وو، تا له کالج ته راتلل پکار وو، تا له انګلیش زده کول پکار وو، هغه له انګلیش زده کول پکار وو، تاسو له د مور او پلار خبره اوریدل پکار وه. نو چې کله دا پکار وه یا پکار وو دا لفظونه کله رالو د پښتو، نو د هغې دپاره بیا به تاسو شوډ هیو چې دی هغه به استعمالوئ. او د اردو د جملو په آخر کې کوچري راغلی وو چاهیے تا یا چاهیے تی یا چاهیے تے، نو تاسو به د هغې دپاره هم شوډ هیو استعمالوئ. لکه زه وایم چې مجھے کالج آنا چاہیے تھا، تمہیں کالج آنا چاہیے تھا، تمہیں انگلش سیکھنا چاہیے تھا، ہمیں پیسے کمانے چاہیے تھے. چې کله تاسو دا چاہیے تا چاہیے تے دا لفظونه د اردو ولیدو نو د هغې دپاره بیا تاسو شوډ هیو چې دی هغه به استعمالوئ. اوس پې صحیح پوه شوئ؟ ویری ګډ. اوس دې چل وکړئ که نه چې څنګه تاسو ته ما ووایي چې دا شوډ هیو چې دی که نه نو دا د پاست دپاره راځي. د څه دپاره؟ د پاست دپاره. او تاسو به یو خبره د دې په باره کې یاد ساتئ چې د شوډ هیو سره به د ورب بیا ترډ فارم چې دی هغه به استعمالیږي. چې کله هم تاسو د کوم یو ماډل ورب سره تاسو هیو ولیدو، کو هغه څه راغی، کو هغه شوډ هیو وو، کو هغه کوډ هیو وو، ټیک ده، کو هغه وډ هیو وو، کو هغه ویل هیو وو، کو هغه شل هیو وو، د ټولو سره چې کله دا هیو راغی نو تاسو به ورسره د ورب ترډ فارم چې دی هغه به ورسره لګوئ. ټیک ده. نو دلته کې به هم مونږ د شوډ هیو سره بیا د ورب کوم یو فارم لګو، ترډ فارم چې دی هغه به ورسره لګو. ها سټرکچر به څنګه وي؟ اول به ولګوئ سبجیکټ، بیا به د هغې نه بعد پسې ولګوئ شوډ هیو، بیا پسې د ورب ترډ فارم او بیا پسې ولګوئ آبجیکټ. چې زه وایم چې تا له انګلیش زده کول پکار وو، نو پکار وو شوډ هیو، تمہیں انګلیش سیکھنا چاہیے تھا. نو سو you should have learned English. The learn third form learned. ٹھیک ده؟ دغه شانتي مونږ لا کالج ته راتلل پکار وو. We should have come to college. هغه لا انګلیش ویل پکار وو. He should have spoken English. تا له کپړې بدلول پکار وو. You should have changed your clothes. تا له assignment complete کول پکار وو. You should have completed your assignment. تا له په ټیم باندې کالج ته تلل پکار وو. You should have gone to college in time. آسان دی که ګران دی ګلابه؟ سمپل دی. ویری ګډ. ښه اوس راشئ چې کله مونږ د دې نیګیټیو سینټنسز جوړو، یعنی مونږ چاته وایو چې تا له دا کار نو کول پکار، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مونږ له دا نو کول پکار، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نو دا نہیں کرنا چاہیے تھا یا نو کول پکار د هغې دپاره بیا تاسو څه لګوئ؟ نیګیټیو سینټنسز به د هغې دپاره استعمالوئ. او تاسو به څه کوئ؟ شوډ ناٹ هیو یا د هغې شارټ فارم شوډنټ هیو چې دی دا به استعمالوئ. لکه زه تاسو ته وایم چې تاسو له کنزل نو کول پکار، تمہیں گالی نہیں دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھا.
مالا اردو کو دوره سمانه راځي ټیک ده خو بس سمپل خبر دا چې نه چاهیے تا یا نو پکار نو د هغې دپاره به تاسو should not have یا shouldn't have چې دا به ورسره استعمالوئ اول به تاسو ولګوئ سبجیکټ بیا به د هغې نه بعد should not have یا shouldn't have د هغې نه بعد د ورډ تھرډ فارم او بیا پسې ولګوئ object چې زه وایم چې تا له انګلش زده کول نه و پکار نو سو تمہیں انگلش نہیں سیکھنا چاہیے تھا یو شوڈنٹ ہیو لرنڈ انگلش تالا کالج تنوت للبکار یو شوڈنٹ ہیو گان ٹو کالج تالا اسائنمنٹ کمپلیٹ کول نو پکار یو شوڈنٹ ہیو کمپلیٹڈ یور اسائنمنٹ تالا فی سبمٹ کول نو پکار یو شوڈنٹ ہیو سبمٹڈ دا فی تالا چیس کل نو پکار یو شوڈنٹ ہیو ٹیکن ٹی هغه سیګریټ نو سکل پکار هی شوډنټ هاف سموکن سیګریټ هغه کپڑے بدلول نو پکار هی شوډنټ هاف چینجډ هیز کلوثز پدې کې څه ګران دي صاحبانو اوکے اوس راشه انټراګیټیو سنټنسز لا نو بس انټراګیټیو سنټنسز بالکل سمپل دي اول به شوډ ولګوي بیا به سبجیکټ بیا به هاف بیا د ورډ تھرډ فارم بیا آبجیکټ او پلاس کې ساين اف انټروګیشن چې زما آیا تعالی انګلیش زده کول پکار وو نو سو should you have learned English آیا هغه انګلیش زده کول پکار وو should he have learned English آیا تعالی کالج ته راتلل پکار وو should you have come to college آیا مال فی سبمټ کول پکار وو should I have submitted the fee آیا مونږ لا پارټي کول پکار وو should we have attended the party یا arranged the party آیا تالا لاہور تا تلل پکار وو should you have gone to Lahore آیا تالا په هغې یونیورسټۍ کې ایڈمیشن کول پکار وو should you have taken admission یا gotten admission in that university نو چې کوچري ستاسو نه دغه شانتې کوېسچن وشو ستا جواب په یس کې دی نو شوډ هیو او د ورب تھرډ فارم او کوچري نو نو شوډ ناټ هیو او د ورب تھرډ فارم لکه زه وایم چې آیا تاله انګلیش زده کول پکار وو یا ماله انګلیش زده کول پکار وو شوډ یو هیو لرنډ انګلیش چې یس نو یس آی شوډ هیو لرنډ انګلیش او چې نو آی شوډ ناټ هیو لرنډ انګلیش شوډ یو هیو کم ټو کالج Yes, I should have come to college. No, I shouldn't have come to college. Should you have completed your assignment?